Hello, my name is Jay. My English name is Jay. I also have an Afghan name. I'm here with my Afghan friend now. Salam. وعلیکم السلام. تاسې څنګه یاست؟ زه ښه یم مننه. زه ډېر ښه یم. ته څنګه یې؟ زه هم ښه یم مننه. تاسې پښتون یاست؟ نه زه د انګلستان څخه یم خو زه پښتو پوهېږم. ښه ما پښتو زده کړه. ښه ما فکر وکړلو پښتو ډېره ګرانه ژبه ده نو تاسو څه فکر کوئ؟ زه فکر کوم چې پښتو ډېره سخته ژبه ده خو په اول کې ما فکر وکړو چې پښتو ډېره سخته وه خو له یو کال څخه وروسته زما لپاره پښتو ښه وه او زه ډېر افغان ملګري لرم او د هغوی له کبله زما پښتو ښه شوه. ښه خو ډېر افغانان هم فکر کوي هغه کسان څوک چې په پښتو نه پوهېږي چې پښتو ډېره ګرانه ژبه ده. تاسو څه فکر کوئ؟ نه هغوی په غین کې ډوکې لټوي. ښه ما واورېدل تاسې په پښتو کې سندرې هم ویلی شئ. زه پښتو سندره ویلی شم. ته سندره غواړې؟ هو تاسې کوم د چا سندرې خوښیږي او کومه سندره؟ زه شفیق مرید زه د هغه سره مینه لرم. هغه زما تر ټولو ښه سندرغاړی دی. خو ځکه چې زه پښتو سندره وایم زما نوم دلته زه د ګل زمان په نوم مشهور یم. زه د ګل زمان سندره خوښوم او د ابراهیم جان سندره. ته د ابراهیم جان سندره غواړې؟ هو زه غواړم چې تاسې ماته سندرې ووایئ. ولې نه دا د ابراهیم جان سندره ده. خپل کلی مې ناوای ستا د کلي هم سیاه وای دید به مې نظر کې هر سهار هره غرمه وای ستا به وای نظر پر ما تل به وای اختر پر ما ستا به وای نظر پر ما تل به وای اختر پر ما ناست په ستا د کور و دیواله ته پسې یا وای خپل کلی مې ناوای ستا د کلي هم سیاه وای دید به مې نظر کې هر سهار هره غرمه وای غم کا خوشحالي وای ګډه زندگی وای څومره دې به شوی هر ګړی به راسره وای زه به دې غلام وای تا ته لاس پرنام وای زه د چوکیدار وای ته قراره ته بیده وای خپل کلی مې نه وای ستا د کلي همسیه وای. دا د ابراهیم جان سندره ده. ډېر ښه دا ډېره ښه ښکلې تاسې وویله. او اوس تاسې د ګل زمان او یا بله سندره ویلی شئ؟ ګل زمان دا زما نوم دی. زه مجبور یم چې د هغه سندره ووایم. ګل زمان سندره ولې ولې غلې غلې زې ولې لا بیا کله راځې ولې غلې زې دا د ګل زمان سندره ده. ډېر ښه. او تاسې شفیق مرید هو شفیق مرید سندره د قدم خاورو ښکلو بلو ته دو پرې نښودم د قدم خاورو ښکلو بلو ته دو پرې نښودم دا جملې پاتې شوه ویلو ته دو پرې نښودم تا سره مینه لرم تا سره مینه لرم تا سره مینه لرم. ډېر ښه ډېره مننه ګل زمان صاحب. ستونزه نه ده. زه به ستا لپاره بل سندره زده کړم او په یو اونۍ کې زه به بل سندره ووایم. مننه.